السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله لرو چې روغ جوړ خوشحاله جمدي او ګړندي به یو ګرانو میلمه تاسو وخت ګورئ په ټي وي نشر خپرونه د پېښور څانګه خپرونې په دا ساعت په پروګرام کې زه استاد قربان محمد آفتاب مرګتیا روانه پوره تاسو سره تر 3 بجو پورې او مینوال تاسو به دا هم پته چې موږ خپل سټوډیو ته روزانه داسې خواږه درانه او ښه میلمانه راغواړو. ای سره ډېرې د ګټې خبرې کیږي، د کار خبرې کیږي او مقصد مو دا چې کله موږ دغه میلمانه راغواړو نو هغې نه موږ داسې خبرې، داسې معلومات، داسې د کار خبرې چې زموږ ته هم پته ولګي، زموږ کام ته هم پته ولګي، زموږ خلکو ته هم پته ولګي، زموږ د خلکو پای کې څه فواید دي، څه هغې ته نقصانات دي، هغه ټولو خبرو باندې په هغه ټولو اړخونو باندې سره خبرې اترې وشي. خو دا ټولې زموږ دپاره ښې خبرې دي. پروګرام کې تاسو برخه هم اخیستی شئ، ملګرتیا به تاسو سره هم رواني. دې وخت کې چې موږ سره په سټوډیو کې کوم مشر موجود دی، کوم میلمه موجود دی، هغه زموږ زوړ ملګری دی. موږ مخکې هم خپل سټوډیو ته رابللی دی، ډېر ګټورې هغې سره خبرې اترې کېږي. ډاکټر مقصود علي خان صاحب په سټوډیو کې موږ سره موجود دی. ته هرکلی وایو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو جی؟ صحت مو ښه جي؟ ستاسو یو ځل بیا جي د راتګ ډېره زیاته مننه جي. زه پی ټي وي نیشنل ډېر شکرګزار یم چې ماته موقع راکړه. خوشحاله اوسه جي. ډاکټر مقصود علي خان صاحب چې کوم دی نو هغې زموږ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم کمیشن جوړ شوی دی، هیلث کیر کمیشن، راغی سی او یعنی چیف ایگزیکټیو افیسر دی، ای سره په دغه اړه باندې خبرې اترې کیږي. ډاکټر صاحب د ټولو نه وړومبی خو راته ده ووایه د نوي ګورنمنټ راتلو سره څومره ریفارمز شروع شو او بیا په هیلث کې کم ریفارمز راغلي؟ آفتاب صاحب دا تاسو مانه ډېر یو زبردست سوال تپوس وکړو. نوی چې کوم ګورنمنټ راغلی دی هغې د ریفارم ایجنډا وه جی جی چې موږ به تبدیلي راولو. نو په هیلث کیر کمیشن چې دی هغه د خپل نوي ګورنمنټ سره شانه بشانه ولاړ دی او دغه تبدیلي موږ په کوالټي هیلث کیر سروس ان د کمیونټي ان د پبلک او پرایویټ سیکټر یعنی جی جی خپل عوامو ته او جی کوالټي هیلث کیر سروس انشور کول او ریګولیټ کول دا زموږ ریسپانسیبیلیټي ده. ښه جي. نه څنګه کوالټي لکه عام سړی به په دې څنګه عام سړی به داسې پوهېږي چې لکه د صحت اعلی معیار سهولتونه لکه کوم ځای کې چې غلط سهولت وي، جعلي سروس وي، انکوالیفاید ډاکټر وي، راغې مخنیوی د هغې مخنیوی به کوي. صحیح جي. نو دا د دې حکومت یو غټه ایجنډا وه او دوی په 2015 کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو ایکټ پاس کو او د هغه ایکټ په ترو هیلث کیر کمیشن خیبر پښتونخوا بنیاد کې خوده شو. صحیح جي. په 2016 کې د هغې نوټیفیکیشن وشو، بیا زموږ سټاف رالو او د وروستو 3 کالو کې چې دوی ډېر زیات کار وکړو او موږ خاص کر په دې د اوس چې کوم کال زموږ تېرېږي تېر شو 2019 په دې کې موږ د خیبر پښتونخوا عوامو ته ډېر د معیاري سهولتونو دپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. هغه په اخباراتو کې هم جي راځي او موږ په دغه اړه باندې تاسو ذکر هم غوښتی. څنګه ایم ټي آی ایکټ راغو جي، داسې هیلث کیر کمیشن د دې نه مخکې جي هیلث ریګولیټري اتارټي یعنی ایچ آر ایم کار کولو نو هغه ختمه شوه. هغه په 2002 کې جي حکومت خیبر پښتونخوا چې هغه مال به ورته نارت ویسټ فرنټیر پروینس وي هغه یو آرډیننس په ترو هیلث ریګولیټري اتارټي بنیاد ایښی. هغه اتارټي چې ونه د هغې رول صرف پرایویټ سیکټر پورې و او لږ محدود و. بیا چې احساس وشو چې یاره پبلک سیکټر کې هم او پرایویټ سیکټر کې هم او پکې نور داسې لیټسټ یعنی جدید څیزونه پکې شامل کی نو لکه فار ایگزامپل لایسنسینګ یا کوالټي کیر یا کوالټي کلچر یا دا نوي چې کوم څیزونه راځي لکه پلاستیک سرجري او دا نوي لیټسټ سب سپیشالټیز چې په دې کې جي دا ټول هر څه شاملولو دپاره موږ د دې بیا سکوپ براډ شو. دا چې اوس کوم شکل کې دی نو دا لکه د دې اعلی شکل دی. ښه جي. ډاکټر صاحب څنګه چې وختي خبرې اترې کېدې لکه تاسو مخنیوی کوئ چې ایلیګل کم پریکټسز کېږي، کم ډاکټرز نه وي هغې کلینکس چلی، کم لکه پراپر یا رجسټر کمیسټ وغیره نه وي هغې دوکانونه کوي. لکه میډیسن دوکان دی که زه په هسپتال کې کار کوم نو زه هم ځان له کولاولی شم، بل هم کولی شم، بل هم تاسو ټول دا هغې هر څه مخنیوی کوئ جي؟ جی مونږ یو خو زموږ خپل طریقې کار چې زموږ په معاشره کې زموږ په هره ضلع کې یو انسپکټر وي، هیلث انسپکټر ورته هغې روټین کې وزټ کوي او هغې ګوري چې کوم ځای کې هغې ته موږ خاص ټریننګ ورکړی دی او هغه پروټوکول ما هغې ته ښودلی دي. هغې بیا ګوري چې کوم ځای کې هیلث کیر سروس شته، یو هسپتال دی، لیبارټري ده، کلینیک دی. بل زه یو خبره زه تاسو ته کلیر کړم چې د دې ایکټ په ترو مونږ 3 قسمه خلکو ته مونږ رجسټریشن کوو. صحیح جي. یو ایلوپیتھک ډاکټر چې کوم پاکستان میډیکل کونسل یا پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل به ورته مخکې وي هغوی سره رجسټر وي نو هغې مونږ ځان سره رجسټر کوو. هغې ته یو خاص پروټوکول مطابق د خپل کلینیک چلولو یا هسپتال چلولو اختیار دی.
بل پاکستان نیشنل کونسل فار هومیوپیتس او جی چې هغې سره کوالیفیکیشنز رجسټر وي او بیا موږ سره رجسټریشن کړی وي نو موږ هغې ته لکه ریکاګنیشن ورکوو. بل نیشنل کونسل فار طب او جی نو هغې سره هم چې څوک رجسټر وي او هغې بیا موږ سره رجسټریشن وکړي نو هغې ته هغه حکیمانو صاحبانو ته هم د دې ایکټ په تھرو د درې واړو کیټګري ته امیونټي حاصله ده او د دې نه علاوه چې هر څوک هم پریکټس کوي نو هغه ایلیګل دی انلافل دی او که چېرې دې کې داسې څه کسان چې هغه لکه فار ایگزامپل ایلوپیتھک ډاکټر دی هغه هومیوپیتھک پریکټس کوي یا هومیوپیتھک ډاکټر دی هغه ایلوپیتھک پریکټس کوي یا یو حکیم صاحب دی هغه د خپل حکمت په ځای هر یو پریکټس کوي بل یو پریکټس کوي نو لکه دا د دې اجازت بیا نشته. ډېره ښه خبره ده جی. لکه حکیمانو باندې هم قدغن دی جی جی په ډاکټرانو چې په دغه ټایپ ډاکټرانی په باندې دی او کوم هومیوپیتھک یعنی ارزه کې د دې سټورونه دی هغه دی او هغه میډیسن خرڅي. ډاکټر صاحب دا خو لکه د داسې ادارو د دغه سره چې کوم تړلې خلک ترې د عوامو دپاره لکه داسې داسې سهولت شته چېرې چاته څه مسله وي او ډایرکټ تاسو ته کال وکړي چا باندې کمپلینټ وي یا میډیسن چاته غلط ولګي یا ګورنمنټ هاسپټل وي داسې څه طریقه کار شته؟ افتا صاحب دا ستاسو سوال چې دی دا عوامو دپاره ډېر زیات اهم دی. هغې ته دا پته پکار دی چې هغوی د خپل صحت حوالې سره څه تشویش وي یا چا ډاکټر له تللی وي هغه نه خفه وي یا ورته څه نقصان رسېدلی وي نو یو خو هغه پاکستان سټیزن پورټل په تھرو خپل کمپلینټ لاج کولی شي. دې نه علاوه موږ ته ډایرکټ هم راتلی شي. موږ باقاعده یو باکس اخیستی دی پوسټ آفیس او ډایرکټ زموږ آفیس ته راتلی شي. زموږ آفیس دی پېښور صدر کې ډین سټیټ سینټر کې دی په دویم چت باندې یا فرست سټوري چې ورته وایي نو موږ له ډایرکټ کمپلینټ وړی شي او موږ په ایکشن اخلو. مین آفیس تاسو دلته جی او جی پېښور کې او دې نه علاوه دا خو پېښور آفیس دی په نورو ځای کې ستاسو سروسز شته جی؟ او جی زموږ په ټول خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې سروسز شته په هر ډسټرکټ کې دغه په هر ډسټرکټ کې او هغه څوک مانیټر کوي جی هغې خپل زموږ آفیسز از اسټیبلش آفیسز خو 13 ضلعو کې دي خو ورسره چې کوم ایډجایننګ ډسټرکټ دي نو هغې کار کوي زموږ انسپکټران هلته ځي ورځې مخصوص کړي وي او هغې مطابق ځي. خجی او ایکشن بیا څه طریقه کاری جی؟ تاسو څه پینلټیز جرمانې لګوي او کنه هغه سړی جیل ته مچوي جی؟ کوم خو یاره پکار دی جی. ما خیال دی چې تاسو کوم سوال وکړو نو دا هم زموږ زه ویم د دې ستاسو د پروګرام په تھرو یو خو چې موږ دا خلکو ته عام خلکو ته دا ووایو چې تاسو صرف هغه ډاکټرانو له لاړ شئ کوم چې هیلث کیر کمیشن خیبر پښتونخوا سره رجسټري د دې سرټیفیکیټ موږ ورکو هغه په نمایه ځای باندې لګولی وي په خپل هسپتال یا لیبارټري یا کلینیک کې. یو خو هغه خلکو بل تاسو چېرې هم یو جعلي ډاکټر عطایي چې ورته وایي که نه جي هغوی ته مه ځئ که چېرې ستاسو خپل ژوند خوښ او دا خو ګوره خیبر پښتونخوا کې 3.5 کروړه خلک دي. حکومت هر ځای کې هسپتالونه سرکاري جوړ کړي دي. سرکاري هسپتالونه هم زموږ سره رجسټر دي خو چې کوم پرایویټ هسپتالونه دي هغه موږ سره رجسټر نه دي. تقریبا 14,000 نه زیات پرایویټ هسپتالونه لیبارټریان او کلینیکونه موجود دي زموږ په صوبه کې. دې نه علاوه ډېر داسې دي چې موږ سره رجسټر نه دي. نو موږ دا وایو چې تاسو چې کله یو هسپتال ته یا ډاکټر ته یا لیبارټري ته ځئ نو تاسو تپوس کوئ. دا زندگی چې ده که نه جي دا ډېره اهم ده. یو پیره راځي دا صرف یو ځل ده او زندگی ټرایل نه دی که نه چې ته به بار بار ژوندی کېږي او راځي به نو ته د خپل ژوند د خپل زندګۍ په خپله خیال پکار دی او تاسو چې یو ډاکټر له ځئ او تاسو یو هسپتال ته ځئ یو لیبارټرۍ ته ځئ ټیسټ لپاره نو تاسو یې نه تپوس کوئ چې تاسو هیلث کیر کمیشن سره رجسټرډ یئ او که نه. که هغوی رجسټرډ وي ولې چې د دوی رجسټریشن موږ سره وشي نو موږ هغه پروټوکول او قاعدې قواعد هغوی باندې لاګو کوو چې هغه به انساني لایف ته یا زندګۍ ته هغې نه څه نقصان ونه رسي که نه جي او نو دا موږ انشور کوو جي. د دغې رجسټریشن څه طریقه کاري جي؟ کله که هسپتال دی به څنګه رجسټر کېږي؟ د کلي یو سټور دی د میډیسن هغه به څنګه رجسټر کېږي؟ یو حکیم صاحب به رجسټریشن څنګه کوي جي؟ مخکې خو د دې موږ په ریجنس کې مختلف لکه ایبټ ریجن، سوات ریجن، بنو ریجن که نه جي، پېښور ریجن په دې ریجن کې موږ ریجنل ډایرکټریټس موږ جوړ کړي دي او هلته کې موږ دا اجازت ورکړو. خو بیا داسې څه واقعیت وشو چې موږ دا سینټرلایز کړو او چې ټرانسپیرنسي پکې مینټین وي که نه جي او اکاونټیبلیټي وي باقاعده. نو هغې نه پس دا اوس موږ په پېښور کې لکه ای به موږ د هغې خپل ډسټرکټ کې به درخواست ورکوي موږ ته راځي
موږ بیا دې ځای کې د هغې دغه کوو رجسټریشن باقاعده سرټیفیکیټ ورکوو هغه یې هلته بیا لګوي که نه جي او رینیول هم جری او رینیول هم کېږي باقاعده هر کال. اوس موږ داسې میکانزم جوړو لکه زموږ د حکومت صوبایي سیکرټري هلته موږ ته ایډوایس دی چې تاسو داسې میکانزم جوړ کړئ چې په دې نن سبا ترقیاتي دور کې خلکو ته تکلیف نه وي او هغې په لرې ځایونو نه لکه ملکان سوات یا چترال یا کوهستان دلته نه راځي بلکې هغوی هلته نه رجسټریشن کولی شي. نو دې باندې زموږ ماهرین ناست دي او هغوی داسې ویب سایټ کې داسې پروویژن ډیولپ کوي چې انشاءالله ډېر زر 2-3 میاشتو کې به دا موږ جوړ کړو دا فیسیلیټیز به خلکو ته انشاءالله. اوس هم جي ما ستاسو ویب سایټ دغه مخکې ورځ کتو هغې کې باقاعده ستاسو فارمز اویلیبل دي په هغې کې فی هغه سټرکچر چې کوم دی هغه اویلیبل دی بینک هغې کې مینشن دی چې په دې بینک کې ډایرکټ لکه دا ټرانسپیرنسي یو ښه ثبوت دی جي چې ډایرکټ یو اپلیکینټ ډایرکټ هلته ځي رجسټریشن دپاره پیسې هلته جمع کوي. دغه چې کوم جي زموږ ویب سایټ دی زوړ دی دغه کې لږ غوندې مسله شته او جي نو موږ فلحال دغه ډیفیکټ دی موږ دا نه استعمالو ډایرکټ موږ رجسټریشن کوو او جرمانې هم ښه هیوي جرمانې لګوي جي هغې د بیل دا چې څومره غلطي کېږي که نه لکه که بالکل جعلي سروس دی یا جعلي لیبارټري ده یا خو موږ هغه مال بندو که نه او اول ورته نوټس ایشو کړو او چې هغه بیا دغه نه کېږي بیا د هغې نه پس پې هیرینګ وکړو بیا چې بیا هم نه کېږي بیا موږ سیل کړو جي. ډاکټر صاحب زموږ په صوبه کې زموږ په خاریه کې بلکې ډېرې داسې دواخانې دي چې هغه رجسټر هم نه دي او هغه کوالیفای هم نه دي لکه حکیمان دي داسې ډاکټرز دي نو هغې خو هم تاسو ته کمپلینټ ډېر زیات راځي نو هغې مخنیوي به څنګه کېږي هغه خلک هم خپل روزګار کوي هغې ته به هم کتل غواړي او خلکو ته نقصان چې رسي دغه ته به هم کتل یو خو جي آفتاب صاحب زه تاسو ته دا وایم چې هیلث چې دی که نه جي صحت د ټولو نه غوره دی که نه جي صحت معامله کې د زندګۍ معامله کې ما خیال دی چې بزنس بیا لږ وروسته خبره راشي که نه جي نو زه وایم چې د صحت معامله کې هیڅ قسمه لیکنس یا سلیکنس یا بېغورتیا یا کوتاهي د هغې اجازت نشي ورکړی. دویمه خبره دا ده چې کوم مروجه طریقې کار دی د هغې مطابق کار په کار دی که نه جي نو مریض ته هم دا حق حاصل دی چې هغه خپلې پیسې لګوي نو چې هغه ته د صحت معیاري سهولتونه میلو شي هغه صحیح ډاکټر له لاړ شي صحیح حکیم له لاړ شي صحیح هومیوپیتھک ډاکټر له لاړ شي او هغه چې څومره د هغه خدمات خرید کول غواړي چې هغه ته هم حق میلو شي که نه جي نو اوس د وروستو کال کې لکه چې څه موده کې په دې باندې د حکومت موجوده حکومت د حکومت خیبر پختونخوا هدایاتو مطابق هیلث کیر کمیشن خیبر پختونخوا ډېر زبردست سیکشن کړي دي او په سوونو داسې مراکز بند کړي دي زموږ د وړاندې جي روزانه موږ روزانه جي تاسو ګورئ لکه ډبګرۍ کې اپریشنز شوي دي لیبارټري سیټ شوي دي میډیسن اوس هم جي روان دي اوس هم جي اپریشن روان دی که نه جي اور تقریبا روزانه بیس باندې د هغې موږ سره دغه راځي رپورټس نو هغه لکه ډېر زیات بند شو خو چونکې تاسو ته پته ده چې دا یو لویه صوبه ده او دا عطایي چې وي نو دی چې تاسو یو ځای کې د دغه بند کوي که نه جي نو دی لاړ شي او بل ځای کې دغه کولو کړي که نه خپل مطب شو یا کلینیک شو یا اسپتال شو یا لیبارټري شوه نو موږ باقاعده زموږ سټاف اوس موږ جاینټ وینچر کوو لکه چې کوم ضلعي انتظامیه ده او د اف آی انسپیکټرز دي ټیمونه دي ډایرکټران دي هغه هم زموږ ټیمونو یو ځای ګرځي او هغوی ته باقاعده د دې ریکي کوي چې کوم ځای کې غلط سروس دی او یا چاته تکلیف دی یا ډېر ځل داسې وشي چې موږ ته صوبایي حکومت یا عدالت سو موټه ایکشنز په تھرو پېښور های کورټ یا سیشن جج یا څوک موږ ته دغه وکړي موږ ایکشن اخلو نو موږ د ډایرکټ کمپلینټ باندې مخلو سټیزن پورټل باندې شکایت اخلو عدالت په تھرو مخلو د حکومت خیبر پختونخوا هدایاتو مطابق مخلو او زموږ خپل سټاف هم هغوی ځي او هغوی باقاعده د هغې ډیوټي وي په ټولو ضلعو کې د هغې ډیوټي روټه د هغې شیډول دی او هغوی باقاعده شپې ناوخته پورې کار کوي او تاسو به حیران شئ چې په زرګونو داسې لکه که تاسو ته زه ډیټا درکړم نو هغه به تاسو به حیران شئ چې په دې لکه اوس رجسټریشن چې دي نو موږ 4.5 زره پورې رجسټریشن موږ او د کلینیکونو ځان سره کړي دي
چې پکې رینیول لکه اوس تقریبا د 2.5 پورې دې کال ته رینیول اوج شوی دی یا کې موږ چې د نوټس نوي نوټس چې موږ د رجسټریشن ورکړي دي تاسو به ډېر حیران شئ چې تقریبا 7,000 نه زیات نوټس موږ په دې وروستو څو میاشتو کې ورکړي دي او هغې ته موږ دا ویلي دي چې هر که تاسو هسپتال چلوئ نو تاسو به هیلث کیر کمیشن سره یا تاسو کلینیک چلوئ رجسټریشن مست دی جی. بیا دغه شانتې موږ چې سیلینګز دي نو پکې 4,500 نه زیات پرمننټ سیلینګ شوي دي پرمننٹ سیلینګ لکه دا ډیره غټه دا مختلف ډیسټریکټ کې په نه پرمننٹ کلوز ډاون تقریبا 1000 شي خو چې کوم سیلینګ نوټس مونږ کو کنه لکه 4,500 سیلینګ نوټس شو شوی دي نو پاغه کې دا 1000 خو بالکل غلط و دا خو سټیټ اوی بند دي دا نور چې دون لکه د خپل ډیفیشنسیز کور کړي د هاسپټلز هم دي کلینیکس هم دي لیبارټریم دا پدې کې هومیوپیتیک کلینیک هم دي الوپیتیک هم دي د حکیمانو هم دي او چې کوم ایشوز لکه هغه ریزولو شي نو هغه بیا موږ اجازه د قانون مطابق ورکو جبکې ډیر پکې داسې دي چې تقریبا 54 نه زیات پکې اف آی آر هم درج شوي دي چې کم د هغې نه باوجود هم څو نقصانات شوي او دغه کوي نو بیا موږ باقاعده اکشن اخلو. ډاکټر صاحب داسې څه کرایټیریا شته که یو سړی لیبارټري خپله جوړوي یا هاسپټل جوړوي یا کلینیک جوړوي لکه تاسو به خامخا لکه د لیبارټرۍ دپاره یو دغه جوړ کړي یو سټینډرډ آیټمز چې یاره دا به پکې پکاري دا پکاري هغه کم ټیسټونه کوي داسې څه دغه شته دي اوس موږ دا تاسو ډېر یو زبردست سوال وکړو رجسټریشن چې کوم دی که نه آفتاب صاحب دا یو ډېر بیسک ایلیمنټ دی بالکل د رجسټریشن نه پس به موږ اوس ورو لایسنسنګ ته ځو لکه چې یو کلینیک دی هغه کې سرجري کېږي یو ځای کې جنرل سرجن دی یو ځای کې پلاسټک سرجن دی یو کې هیپیټک سرجن دی یو ځای کې کارډیک سرجن دی نو د بیل بیل کلینیک لا به موږ اوس باقاعده لایسنسینګ کوو هغې ته به باقاعده کرایټیریا لیکو او هغه موږ او دې نه پس موږ لایسنسینګ او اکریډیټیشن دا زموږ نور مراحل دي او چې کله دا حاصل شي انشاءالله چې دا کال تیریږي د کال اخر ته به دا هر څه دغه برابر شوي او د کوم سروس چې نن سبا خلکو ته میلاویږي دا به ډېر امپروو شوی وي جی. ښه جي که فرض که په کلینیک کې یو پیشنټ مطمئن نی یو ډاکټر پروفیسر نه هغه ته څه نقصان یا څه قسم هغه نو هغه لړومبې کوټ ته تک پکار دي که هیلث کیر کمیشن ته راتل پکار دي دا تاسو چې کوم سوال وکړو زما خیال دی نه زمونږ ناظرین او سامعین به ډېر فایده والي زه وایم چې هغوی موږ ته کمپلینټ وکړي که نه لومبی موږ ته کمپلینټ وکړي نو موږ په هغې ایکشن اخلو ډاکټر خلاف به دغه کېږي بالکل ایکشن اخلو چې او که چېرې مثاله موږ ته نه راځي یا زموږ چې کوم ایکشن دی هغې سره هغی ته تشفي نه کېږي نو د هغې نه پس عدالت ته تللی شي عدالت ته لکه که مطمئن نه شو د ریفارم نه شي بالکل ډېره ښکلې خبره ده اوس چې کوم لکه د موږ کله دا 2 میاشتې وشوې زه راغلی یم نو د موجوده چې کوم صوبایي حکومت دی او زمونږ سیکرټري هیلث صاحب دی وزیر صاحب دی نو د هغې په هدایتو مطابق هیلث کیر کمیشن ډېر زیات ایکشن اخیستی او په سوونو زرګونو داسې کلینیکونو ته نوټسې ورکړي دي رجسټریشن دپاره او اوس هغه ډېر چې دی نو هغوی پکې خپل کلینیکونه غونډ کړه بند یې کړه لاړه پرماننټ نو لکه دا ډېره ښه خبره ده او دې نه پته لګي ډېر ښه جي ډاکټر صاحب خبرې اترې تاسو روانې وې خو د حکومت د طرف نه یا د دې مخکې خپل سټرنګ یا تاسو ته نوی سټرنګ میلاو شو نو څه داسې هغه شته جي لکه افرادي قوت یو ته مونږ وایو که نه جي د حکومت خیبر پښتونخوا هیلث ډپارټمنټ طرف نه خو مونږ سره مکمل سپورټ دی سپورټ شته او جی پورا سپورټ مونږ سره دی جی اور هغې هدایتو مطابق مونږ ځو دا ډپارټمنټ چې دی دا بیسیکلی مونږ د هغې سپورټ کې روان دي سپورټ دی نو اوس زموږ سره سټاف کمی شته دی او هغه به انشاءالله د راتلونکي 3-4 میاشتو کې به انشاءالله پوره شي او دې نه علاوه مونږ راتلونکي یو خو چې کوم زمونږ انسپیکټرز و د هغوی مونږ په ډېر جدید ترین طریقې کار باندې مونږ د هغوی ټریننګ مکمل کو او دا یو غټ کار و هغوی مونږ شفا انټرنیشنل شفا فاونډیشن زاړه انسپیکټر چې کوم جي هغه د هغوی مونږ ټریننګ وکړو نو هغوی لکه نالج او سکل ډېر اپګریډ شو نو دا ډېر غټ کار مونږ په دې لږو ورځو کې وکړو بل مونږ یو ډېر میډیا کمپین چلولو اخبارونو کې او پرنټ میډیا الکترانیک باندې دې نه علاوه خیبر میډیکل یونیورسټي سره جاینټ وینچر مونږ وکړو او نور چې څومره میډیکل کالجز دي ټولو سره نو لکه ریګولر میډیاز روان زه به بیا هم وایم چې لکه دا
د یو وخت کار نه د یو وخت کار نه دی لکه دا ایډوکیسي کمیونیکیشن او سوشل موبیلایزیشن چې دی که نه دس از ا کانټینیوس اکټیویټي او زمونږ عوامو ته هم پکار دی چې هغوی د خپل صحت فکر وکړي او بل دا لکه صرف د حکومت پوره هلې ځلې کوي خو د حکومت هلې ځلې به تر هغې پورې پوره نشي چې در څو ورسره عوام هم ملاتړ ونه کړي د عوامو ملاتړ او د حکومت هلې ځلې چې دا یو ځای شي نو خلکو ته به پوره سهولتونه میلو شي او چې کم وایي چې ماشوم ونه جاړي نو مور وله پی نه ورکوي که نه جي نو لکه دا ضروري ده چې عوام وغواړي عوام هغه ځایونو ته لاړ شي چې کوم ځای کې کوم ځایونه هیلث کیر کمیشن سره رجسټر دي. ډاکټر صاحب لکه لرې علاقې وي زموږ داسې پریفریز وي هغه کلي وي چې هغې کې د اویرنس دغه ني نو تاسو د ډپارټمنټ دپاره داسې څه بجټ د ګورنمنټ د لپاره څه الوکیټ شوی دی لکه خامخا تاسو هم په ورټیکل پروګرام کې بیا په ټي وي کې ستاسو لویه نامه ډېر پای پروګرام کې تاسو کار کړی دی نو شته دي بالکل جی بالکل مونږ زموږ چې کوم ټیمونه دي په پیریفري کې په سوات کې اوس زه خپل هم تللی وم په ملکان کې پروګرامونه کېږي په ایبټ آباد کې شوي دي جی په بنو کې شوي دي جی اوس بنو ته بیا روان یو ډي خان کې شوي دي نو لکه مسلسل دا یو کنټینیوس اکټیویټي ده او په دې باندې کار روان دی جی ریګولر ولیکن 3.5 کروڑه خلک دي که نه جي نو هر چا ته رسېدل لکه ګران کار یا د مرج فاټا ایریا شو جي او دا جي تاسو ډېر دغه کو فاټا یا چې کوم مرج ډسټرکټس دي دا اووه ضلعې د موږ سره اوس ملو شوي دي په دې کې اوس انشاءالله د جنوري نه پس به دا چې کوم ایډجایننګ ډسټرکټس دي لکه خیبر شو لکه ممن شو لکه باجوړ شو په دې کې به جي مخې سره انشاءالله تر مارچه پورې موږ کار شروع کړی وي او بیا هغه نورې ضلعې چې شي هغه به انشاءالله جنوبي او شمالي وزیرستان شو که نه جي نو لکه هغه به موږ د مارچ نه پس بیا کار لکه په هغه ډسټرکټ کې به جي دا نیو ډسټرکټ کې به زموږ د هیلث را روان وخت کې د دې امپرومنټ به وشي یعنی خلک به خوشحاله شي چې یو رجسټریشن هم شروع شي هاسپټلز هم راغورایي مانیټرینګ هم شروع شي جي او جی بالکل جی بالکل څومره لکه زموږ په پېښور په هسپتالونو یا زموږ څومره نجي کلینکس دي پای باندې به هغه څه هغه نه راځي جي بالکل زه خو وایم چې د فاټا یا کوم چې مرز ډسټرکټس دي د هغې د عوامو هم حق نه رایټس دي چې د کوم د خیبر پښتونخوا د سیټل ډسټرکټس دي نو زمونږ سټاف هم ډېر کمیټډ دی او زمونږ سټاف اوس دا ټریننګ هم وشو موټیویټډ هم دی جی او انشاءالله موږ کوشش دا دی چې د جنوري نه پس د ضلعو ته او د عوامو ته موږ پوره سهولتونه ورکړو هلته چې کوم جعلي هسپتالونه دي لیبارټریانې دي کلینکس دي عطایان کار کوي نو هغوی ته موږ دا وارننګ ورکړو موږ اخبارونو کې ته الریډي د حکومت د محکمه صحت په هدایتو مطابق موږ ټولو ته دا دغه ورکړی دی چې یاره تاسو د صحت هغه سهولتونو ته استعمالوئ چې کوم ځای کې رجسټرډ ډاکټر ناست دي کوم ځای کې هومیوپیتھک ډاکټر رجسټرډ ناست دي یا حکیم رجسټرډ ناست دي چېرې هم هغه ځایونو ته مه ځئ چې کوم ځای کې ان رجسټرډ سروس دی دا زموږ مسلسل لکه دا صرف رجسټریشن نه دی پراپر یو دغه روان دي ډاکټر صاحب ډېر زموږ داسې د سرجري انسټرومنټ دي مخکې پېښور کې ما په خپل لیدلي په میلو کې ملاوېدو په لارو به ملاوېدو غوږونه به هم پې صفا کېدل ډېر غاښونو والا په لارو کوڅو کې به ناست وو نو هغې سره به څه کوو جي د هغې ته دغه اجازت نشته دی دا کویکس کې دا عطایت کې راځي او جي دغې باندې باقاعده موږ ایکشن اخلو جي او زموږ سټاف چې کوم انسپیکټرز دي ورسره اف آی اے ټیمز دي ورسره پولیس پرسنلی اوس ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم دی کې دی او انشاءالله دا موږ د دې اجازت نه ورکوو جي ښه نو هغې به هم لکه بالکل جي ځان دی دغه بالکل جي بالکل لکه په کلینکس کې یا د ډاکټر سره ډېر خلک داسې لکه اټینډنټ ورسره پاتې شي موږ سره په هاسپټل کې ډېر اټینډنټ یو بولي هغه د الله بنده ځان له بیا خپل کلینیک ولو کړي خپل دغه یا ډاکټرس کې نه یا څوک نرسز دغه کې د خپل سیستم چلولو لپاره هغه پکې په خپل هم پریکټس کوي دغه هر قسم دغه به بند شي جي جعلي سروس به بند جعلي سروس به مکمل بند بالکل جي ډېره ښکلې خبره تاسو ته ما ډیټا درکړه نه جي نو لکه په سوونو زرګونو داسې ځایونه موږ پرمنټلی کلوز کړي او هغه انشاءالله اوس دې نه پس به نورم په دې کې بهتري راځي او وخت سره چې څو میاشتې تېرې شي نوره به بهتري راځي موږ نور سټاف به هایر شي چې کوم ځای کې زموږ اوس لکه ویکلی یو سروس دی هلته به ډبل شي ټریپل به شي انشاءالله جی ښه جي ډاکټر صاحب یو خو لکه لیبارټري څنګه وخت موږ د کرایټیریا خبره وکړه د رجسټریشن خبره مو شوه د اویرنس خبره مو شوه راغی چې د هرې لیبارټرۍ ریټ چې کوم دي نو هغه به خانه غواړم هیلث کیر کمیشن به هغه ډیسایډ کوي او که رایي خپله خوښه ده چې لکه سی بي سی یو سړی کوي یا کلسټرول کوي یا ایچ بی ایس ایچ سی وي کوي
جی نو دا ان شاء الله د هیلث کیر کمیشن چې کوم منډیټ دی کنه جی نو دس از ون اف د کمپوننٹ کنه جی اور په راتلونکي وخت کې هیلث ډپارټمنٹ هیلث فاونډیشن او هیلث کیر کمیشن کنه جی دا ټول به یو ځای د دې دغه کوي او ان شاء الله د کې موږ هاي ایکسپرت ټیکنیکل ایڈوایزري ګروپ جوړو او په راتلونکي وخت کې به ان شاء الله د فیسونو تعین د مختلف اپریشنو نرخ هسپتالونو کې د مختلف سرویسز چې کوم چارجز دي دا ټول به ان شاء الله ریګولرایز کیږي لکه په ګورنمنت هاسپټل به هم ستاسو دغه اوس پیدا شي نو د هیلث کیر کمیشن لکه غټ هسپتالونه چې کوم دي پای باندې د هیلث کیر کمیشن منډیټ دی چې دا چې هغه به په پبلک اینڈ پرایویټ دواړو کې په پبلک کار کوي لکه زمونږ په هاسپټل په لیبارټری کې هم ستاسو کاریږي بالکل بالکل په واټ کې هم ستاسو هغه په او پی ډیز کې هم زمونږ داسې کار دی چې مونږ انشور کوو چې لکه کوالټي سرویس او د ګورنمنت هم دغه جی د ګورنمنت هم دغه مشن دی او سرکاري هسپتالونو کې اوس حکومت ډیر زیات سټاف اخیستی دی او ډیر ښه طریقې سره تاسو که نن وګورئ لیډي ریډینګ او څو کاله مخکې هم کتو نو نن ډیر ښه کار کوي انفراسټرکچر نن تاسو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته خو چونکې هلته ډیر زیات رش وي په یو ډاکټر باندې بجای د دې چې 15 مریضان نو په هغه 1500 مریضان نو چونکې ډیر هیوج رش دی آبادی ډیره زیاته ده نو مسایل او چیلنج هم ډیر لوی دی نو لہٰذا دې کې به لکه په کار دي چې زموږ خلک موږ سره مرسته وکړي ملاتړ وکړي زموږ مدد وکړي او صرف هغه ځایونو ته ځي کوم چې رجسټرډ ډاکټرز دي نو د دې مسایل به کم وي د دې بیماري به زر جوړیږي کمپلیکیشن به پکې نه راځي پیچیدګیانې به نه راځي جی ډاکټر صاحب اسې هیلث کیر کمیشن هم جوړ شو تاسو ماشاءالله ښه ویل ایکسپیرینس وی تاسو ته دا نوې ټاسک او نوې دغه حواله شو تاسو څنګه فیل کوله چېرې دې سره به زه څه کوم جي څنګه راغی زما خو ذاتي زه د مخکې نه چونکې ما ډېر یو خو منیجمنټ کې کوالیفاید ډاکټر یم بل 30 سال نه په دې پروفیشن کې کار کوم نو لکه دا زما ارمانو چې د خلکو له داسې څه کار وکړو داسې ریسپانسیبیلیټي میلاو شي چې پورا خلوص سره دوی ته داسې خدمت وکړو چې خلک خوشحال شي او د هغوی صحت انشور شي او زه سیټسفاید یم خپل جاب نه زما ټیم ډېر ښه دی او زمونږ ډپارټمنټ کې مونږ ته ډېر ښه سپورټ میلاویږي که نه جي نو چې مونږ ته څومره فنډس پکاري زمونږ حکومت مونږ ته راکوي کم هدایات چې پکاري چې یاره څه ټایم کې مونږ له څه پکاري هغه مونږ ته کوي سټاف چې سم ته مونږ اغوستی دي مونږ ته اوسه پورې انکار نه دی شوی او دا مونږ چې څومره ښه کار وکړو په دې کې زمونږ د مشرانو پوره لاس دی او مونږ ډېر شکرګزار یو خو زه به بیا هم ستاسو دا وایم چې میډیا او عوام د دوی د تعاون نه بغیر دا نه کېږي اسې جی په خپله ډاکټر کمیونټي کې خو تاسو بیا له ګرانه میله کرایي خلاف ایکشن اغشتل خفه به ملګري ډېر به خفه کېږي جي که نه داسې ظاهري خبره ده خو هغه بیا وخت سره ریالایز کړي جی ای خفه وي خو بیا ریالایز کړي چې یاره دا کم دی کار کوي نو لکه دا ضروری ده چې دا د ساینسي طریقې کار مطابق پروفیشنل طریقې سره دی وشي او یو غلط سروس دی سفارشونه راځي او موږ چې دی نو کوشش کوو چې قانون پریویل کړو او سفارشونه منو چې صحیح جي دا ډېره لویه خبره ده جي لکه خامخا ایز ا ډاکټر بیا تاسو هغوی سره مخ په مخ دغه هم کېږي ملاقات هم کېږي لیدل ناسته پاسته مې ګیدرینګ کېږي او بیا هغه کېږي ډېر مننه جي ستاسو د راتګ ډېر خوشحاله شوم انشاءالله بیا به مونږ زمونږ د پی ټي وي د طرف نه به تاسو ته مکمل ښه سپورټ وي جي د اویرنس پروګرام مونږ خبره وي انشاءالله تاسو ته به کور جي سي به درکوو جي خو سندره تاسو چې لکه مخکې تاسو فرمایش کړي دي مونږ سره بیا دغه غوښتنې د میلمانو تپوس خامخا کوو نو جی بس زموږ چې ستاسو خپله خوښي نه جي زمونږ خوښه خو لکه بیا ډېر عجیبه وي که نه جي چې هر څه بس اویلیبل ستاسو څوک خوښ دي جي زما ټول خوښ میوزیک او زنده دل خلک میوزیک خوښوي صحیح جي نه اواز د چا خوښوي جي ټول ښه نه نو دا دغه جواب شو جي که نه غزاله جاوید بخیر غزاله جاوید ښه جي ډېره مننه جي ستاسو د راتګ خوشحاله شو تاسو موږ له دومره ټایم راکړو انشاءالله بیا هم راځئ